له حاکم اسلامي نظام څخه د ځوانانو ملاتړ او د هیواد د لا پرمختګ لپاره د همغږۍ ګډه غونډه. دلته د کندوز ملي راډیو ټلویزیون د غونډو په تالار کې د ځوانانو او یو شمېر اماراتي مسؤلینو ترمنځ د چارو د سمون او لا ښې همغږۍ په موخه ګډه ناسته ترسره شوه. په دغه غونډه کې ګډونوالو د فکري جګړې پر ارزښت، په اوس وخت کې د ځوانانو د مسؤلیتونو او د منځته راغلي شرعي نظام د ساتنې په هکله مهمې خبرې وکړې. د اسلامي نظام د راتګ دپاره د هیواد د خپلواکۍ او ازادۍ دپاره او په دې هدف چې ولسونه له لسیزو څخه په ستونزو او مشکلاتو کړاوونو کې ژوند کوي. افغان غیور ولسونه هم باید په امن کې ژوند وکړي او کوشش باید وکړو چې له منفي ګرایي نه له دې شیانو نه ځانونه وساتو. نوي نسل ته چې ده باید ښه روحیه ورکړو، ښه درس ورکړو، تر څو پورې چې د اسلامي نظام ساتندوی اوسیږي او همیشه د اسلامي نظام په نفع باندې فعالیت او کار وکړي. مګر کم خلک نه و چې علماو به خبره کوله په خولې کې به ورولې د ملا خبره د اورېدلو نه ده. کم خلک نه و چې خپلو ارزښتونو ته اصلا قایل نه و، خپل فرهنګ ته نه هیر ده. له دې سره یو شمېر ځوانانو چې یا د غونډه کې ګډون کړی په اوس وخت کې فکري جګړه خورا مهمه وبلله او زیاته یې کړه چې د امکان تر کچې به د هیواد پرمختګ او د نظام ساتنې او بقا ته کار وکړي. چې وکولای شي په دې طریقې باندې د افغانستان د وګړو د اتحاد لپاره او همدارنګه د افغانستان د آبادۍ لپاره دوی کار وکړي. او اوس اسلامي نظام الحمدلله قایم شوی ده. د ځوانانو نه دا غوښتنه ده چې د دې نظام په پیاوړیتوب کې او ساتنه کې رغنده رول ولوبوي او خپل مسؤلیت ادا کړي. ویل کېږي د ځوانانو او حکومتي مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې کولی شي ټولنه کې پر روانو چارو لا مثبته اغیزه وکړي او د ولس او حکومت ترمنځ شته اړیکه لا غښتلې او ټینګه وساتي.